إنكم لتأتون الرجال أيتا سخام خارزين رنوتا وتقطعون السبيل أو بريكوي لاري وتأتون في ناديكم المنكر أو راتللكوي بمجلس أخبلوا كنار وكارنتا یو کار خو باغو کړو یو مرز خو نو کنه مرزونه باغو کړي لاري به شو کوله خلاګانی به کوله کنه شو کو ته ولاړو سړو سره به زیناګانی کوله په مجلسونو کې به باد چول او کنزلی به کوله ګيري به خريلي دم باغو کې مرز او د فائدې مخې تراله چې الک سره بدفعلی چي کوي دې خوري اسباب دي ایک معروف سبب دا ٹی وی دے ڈش دے واده وقتی نکی دی ولیاذ بالله الک چې کم الک چې همیشه د جنکو سره کینی پاسی دا به وجه ده ځکه کوشش دا پکاري چې کور کې والکی نه غډیر د جنکو سره نکینی جنکو سره نه ستپاس د ماشومانو لپاره نقصانی چې لوي شغه عادت پکې ولګي او خطرې خدای چې الکان د پلار سره ګرځي تر سره ګرځي رونو سره ګرځي وسړی ته به زده کی مونږ دا مرز دی چې ماشومان الکان د قیامت پورې وته الکان واړه وته وایو نو دله سکه الک به دی بودا سره وړو کې ماشوم دی وړو کې نو چې دا بیٹک تر ښکارې شي د حضرت نه یعنی استاد دلته نه استاد کوم ځګیره هغه د مور سره او د خويندو سره دی یو به چې غلوي شي دغه تننانه ته جوړ شي تننانه خو پیژنې کنه دغه دوه پټه چې کوي ولیاذ بالله به دا کله سرخیانی لګي او کله میک اپ لګي او کله غړي او کله سو کله سه متاثر شي د خويندو نه او د مور نه د بد فعلی طرف تم بیا دی ووري ځکه چې د خپل مخ دي سي جوړ کړي اکارونه دي سي کوي او یو سره میک اپ استعمالي ته دوه برک ته سوې یو سره ګیره او برید دومره سپا کی چې مخ دي سي مین لیټونه بګی ښکاری دا قسم کارونه دی غلط طرف ته لاري کولا وای او کله چې منګه په شریعت باندې صحیح عمل وکړو نو د لاري ماری بټولي بندي شي الله اوس ګوره په دې سړی کې د خاصیت چورې لري سخونته کې زیګ سړی سي زیګ د زیګوالي یو نه خبره چې په مخې سي په دې مخې ګيري دې لاسره زیګ ښکاري نه چې په دې مخې ګيري نو سړی به د سړو شي چې د سره بد فعلی وکما ها دې زیګ سره زړه کېږي بد فعلی ته نه کېږي کنه خزه قدرتي خبره ده چې الله نرمه پیدا کړي کوز د خزي ګيره راوخيږي زړه دې وسره به لګي نه اسی قدرتي خبره ده چې موږ د هغه خزي سره قطعا مين نه کوو چې ګيره د چا دي خزه خو خره چې ګيره چې خو خره چې سره د هغه خزي ګيره وبريتي زموږ خلک خو د اسبرګ دوي چې ګيره راوخيږي سره اساسي اسبرګ بیا خو دغه اسبرګ د جخري لیده بیا خو هغه اسبرګ د جغل لري کړی ده او د دې نشته راختلی ده نو د سړو علامه ده خزو شو بیا غمز برګ دینه نو ګور څنګه چې ته دې سړی نه خو دې خزه نه خوخه چې دغه ګيري ولې چې سړو په شان ښکاری نو دې چې هغه سړی د الله نه دی خوخ د مؤمنانو نه خوخ چې هغه د ځان نسي جوړ کړي ځان نه خزو کړي خزو عادت ځان کې راولي د دې د لاسو د بدفعلی عام شي چې کله الکان په ځان کې د خزو عادت راولي او بیر الک تزرکی او چې کله په ځان کې د خزو عادت نه راولي او په شریعت باندې برابر رواني مضبوط په شریعت رواني نو نه دته څوک سویلې شي او نه د دې چې غلط کار ته سوچي الله سبحانه وتعالى زموږ د الکانو او زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي